درې خطرناک جرمونه او درې خطرناک ګناهونه داسې دي چې د هغې درې خطرناکې سزاګانې خو په احادیث مبارکو کې ذکر شوي دي. در منصور کې هم ذکر کړي دي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل ارشاد وفرمایلو چې کله زما امت دنیا یو لوی څیز وګڼي د اسلام هیبت او وقعت به د هغوی د زړونو نه وځي. یو خبره. دویمه خبره چې کله زما امت امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېږدي د وحي د برکاتو نه به دا خلک محرومه شي. د نیکۍ حکم نه کوي چاته او د بدۍ نه څوک منع کوي نه، دا خلک به د وحي د برکاتو نه محرومه شي. او دریم نمبر چې دوی کله د یو بل ته کنځلې بدې ردې ویل شروع کړي نو د الله جل شانه د رحمت د نظر نه به دا خلک وغورځېږي. څو کسانو ته الله جل شانه د رحمت په نظر نه ګوري یا پکې دغه کس هم دی. کله چې په خپل منځ کې کنځلې کوي ډېرې زیاتې بدې ردې خبرې کوي، د کنځلو نه خپل ځان ساتئ ښه. د انسان په بدن کې 4 جواهرات دي او 4 داسې شیان دي چې دا 4 جواهرات د هغې سره ختمیږي. عقل دی، دین دی، عمل صالح دی. کم انسان چې فرایض پرېږدي او فرایضو نه انکار وکړي د دې انسان دین ختمیږي. کم انسان چې د خپل مسلمان ورور په سر باندې غیبت کوي د دې مسلمان د دې انسان نه نیکۍ ختمیږي. او کم انسان چې زیاته غصه کوي د دې انسان عقل ختمیږي. زیاته غصه نه ځان ساتي. او کم خلکه چې د مخلوق نه تمه کوي د دې خلکو نه حیا ختمیږي. تمه چې موږ کوو صرف د الله جل شانه نه به کوو، د مخلوق نه به تمه قطعا په هیڅ شان کې نه کوو. ولې مخلوق په خپله الله جل شانه ته محتاج دی. هغه په خپله د الله جل شانه نه سوالونه کوي، زارې او منت ورته کوي. نو چې څوک الله جل شانه ته خپل سوال او منت او زارې کوي نو چې څوک ورته کوي نو دغه ذات خو تم پیدا کړي، هغه ذات ته په خپل سوال وکړه که نه. یقینا پکار دی چې موږ د دغې 3 خطرناکو ګناهونو نه ځان وساتو. بل دنیا چې ده، دنیا ته موږ بالکل توجه ونه کړو. زموږ ټوله توجه د آخرت او د دین طرف ته وي، ورنه د اسلام عظمت او هیبت به زموږ د زړه نه وځي. او بله خبره چې موږ به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوو، د نیکۍ حکم به کوو، د بدۍ نه به خلک منع کوو. که دا کار هم نه کوو د وحي دا برکاتو نه محروم شو. بل یو بل ته به کنځل او بدې ردې خبرې نه کوو. که دا کوو نو ګورې د الله جل شانه د رحمت د نظر نه به موږ وروځو. الله جل شانه د دې خطرناکو ګناهونو نه موږ وساتي.